جنونیت چې شیراخور په وطن جنونیت چې شیراخور په وطن پکې دلیل عقل شعور لتاړ شي په ما به هم سترګې راپټي کې څوک په ما به هم یو تن جنت ته لاړ شي. استاد ډاکټر خالق زیار صاحب په دغه شعرونو باندې د هغوی د وړوکوالي ملګري تر مرګه پورې د هغوی ملګرتیا قایم او دایم وه. چېرته به چې سیاسي هلې ځلې وې یا ادبي پروګرامونه وو تل به یو ځای ګرځېده. ذکر کوم د خپل ګران مشر مکرم خان سبا صاحب غواړم چې راشي او د ډاکټر صاحب په حواله را سره خپل تاثرات شریک کړي. مکرم خان سبا صاحب ما کان ادبي کلتوري او د پښتو ادبي جرګې مرکان نو شاعرانو ادیبانو وکیلانو صاحبانو د کلي مشرانو سیول سوسایټي نور غړو زه دغه په باره کې څه خبرې وکم. هغه دغه د جګه شمله د ما په خیال کې دا چا ولوسته دا دغه د سوچ دغه د فکر دغه د خیال دغه د نظریې یو ښه ترجمان کتاب دی. هغه ښه ترجماني دغه د ژوند کوي ټول په دې کې رانغښته دا چا وکړه. هغه چې سو بار او دننه یو شانته هغه یو مزاحمتي فکر خاوندو ما په نه ترخه کوله نه یره کوله خپل خبره په ډاګه کوله. هغه یو شعر راته یادېږي داسې یو خوږ نظر خوږه خبره کمزوري ده کو په زور شي نو سیار سمول ګران دي. هغه چې څنګه و واقعي دغه څه ومو او زما په خیال هغه دوی دوی چې خوشحال سره واقعي په دې دغه معیار دغه پوره و د زړه روي د خولې سره یو نوي کو په هر مانځه او دس کې بې نماز دی زمرې دغه چا انتظارېږم چې د زړه سره جوړ د خولې आवाज دی دغه چې څه په زړه نو هغه په خوله باندې مو هغه د ظالم خلاف د مظلوم په حق کې ملګری هغه یو مترقي نېشنلیست مزاحمتي فکر خاوند او سختنو هغه په دشتنو کرای کې نه نوکرا پروا کړی دا نه د خپل ژوند پروا کړی دا څه چې ول خلل راغلی دي او هغه د قام او د مظلوم طبقو پاک کې خبره کړی ما ته اوس ما په عمل کې کړی دا د شاعري دغه تصوراتي شاعري نه و دا یو بالکل زه یو خبره ته کوم چې هغه چې څه کړی دي او مجسم کړی دي دا خپل سوچ او خپل فکر مجسم کړی دي بس شعر په جبه کې ما ته اوس معاملې نه یو خبره یادېږي او اوس هم راته بلا خلک کې دا مشران په دې هسپتال کې دا ام اس اف والو دوی دلته کې څه سامان مامان پر خو دی او دا جنریټر او اس جی مدادغه ماشين سره پر خو دی هغه بنکرو تاریخ ورته لګولې. محمد علي شاه باچا وخت کې هغه ام پی او امجد دلته کې زمونږ ډي سي او بټخره کې او دا غوي او ډي چو سه هغه دا ټول درغوختي په امن کمیټه پر عبدالمشتوی دا راوغواړي درته دلته کې یو کمزوري د هسپتال درکو غیر چې دغه کوته وي دا ټول مخکې بوتله په کمره کې او تعالی لګیدل پای کې لګیدل دا ای سی جی ودا دلته پروت ډیکوریشن پیس دی دوی جوړ کړی دی دلته کې چې په خرچه کیږي 90 روپیا را دي چې بار خرچه کیږي 200 روپیا خرچه راځي. دا غډي چو سه ورته ډاکټر صاحب خپل پر خپل عملي او خپل سټاف پرتوک په خپل وباسي په پرتوک در راغوندم په در پرتوک در راغوندم تا دلته کې دار وړه دي او په دې کې بن کړي او دا زما د خلکو یو ضرورت دی هغه ورته جواب کوي دا څه خلک دي دا ارس خلک دي ما ته خدای را بخره دي او د دې مودا زمان هغه چې کم څه کړی دي د قام د پاره کړی او په عملی ژوند کې کړی دي پروا نه راک نو بیا ورته بچاو خبرو کوي ډاکټر صاحب ډي سی صاحب هم دی او دا خو ستاره افسران دي هغه ورته بچا دا خبر کوي زه په ډډه زمکه نه مولا زه دی په یو فکر باندې ولاړم او دغه فکر باندې ولاړم دا خبره به کوم کو نو کرم زمانه زه دې پر نه ما خدای پیدا کړی زه ډوډۍ له خدای نه پیدا کړی ډوډۍ خدای مال پیدا کړی دا اوس هغه سړی داسې و چې هغه څه کول په عمل کې هم کول نه دي کړی زه نو کرم زه ما ته به دا کسی به هغه نه کړی هغه دلته کې د پښتنو خبره کړی دا د حقوق خبره کړی دا د مظلوم طبقو خبره چې کړی دا نو په دغه نو کرای کېم کړی او په ډاګه کړی دا د نه دی ویلي چې ماته به زما سیار به خراب شي هغه داسې سړی و چې هغه په دغه خلکو په زړونو کې چې ځای پیدا کړو ځان په خپل سوچ په خپل فکر او په خپل ایمانداري او په خپل غیرت او په پښتو پیدا کړو اسې نو پیدا کړ چې بلا خلک دلته ګرځي دا نن چې سوننګ دلته کې راغونډیو زما ته دا د یقین خبره کوم چې بیګا پورې د مردان نه د پیښور نه د بنو نه دا ټلیفون شو چې دغه پروګرام د تاسو له دعوتونو را نکړه مورد می حالات داسې چې اجازه نه راکړي صرف تحصیل پورې کوو په دې دغه دونه د ورسته هغه خلک انتظار کوي نن په موجود نه دی خو دغه فکر او دغه سوچ دلته کې دونه موجود دی په صدوق کلونه به تیر شو هغه نمبر هغه دنه جسمانی توجداري او د فکری لیاس سره او د فکر دغه په لیاس سره نظری په لیاس سره د خلکو په ژوند کې اوسم ژوند دي هغه مری نه دغه کردار دغه سوچ دغه فکر هغه ژوند ساتل او تر طلب ژوند دی هغه نه کرپشن کړي دي نه چرته دوکي کړي دي نه دروغ ویلي درته په دې باندې هر قسمه دغه کوم خپل د پړ کې څونه دردونه خپل خلکو لپاره ډېر خبره ماته ولاړی چې را یادوم قسم په خدای ویل نه شمه
چې دې سړي کې څومره خوږ څونه درد څونه همدردي وه د خپل قام دپاره د ولس دپاره د پښتنو دپاره نه مې دې سړي نه دروغ اورېدلي دې سړي نه ما نه دوکه اورېدلې نه ما دې سړي دا لیدلي چې چا حق یې خوړلي نه مې دا سړي لیدل ته خبره کوم اوس ډېر خبره راته رايادېږي ما له راغې ما ته یو ورځ دغه اتوار به راته وایي دلته کې وي دا دغه راځي دا تاسو چا د مرغو دغه وي د دې رینکوټ نه او کسان دلته کې راځي او دلته کې د مرغۍ ودي وي په دې پسې ګرځو چې بای دلته کې په دې زما په دې طرف ته په غوړو په مرغو ډاز نه کوي وي دا دور ظالمان دي ته دلته کې مرغۍ راوي ولا په دوکه باندې او دام دې ورته کې په دې دغه راوغاړي چې مګه ورته شروع کړ وی ولې او تر راځي په دې باندې ته ځان مشغولې په بل څه ځان نه مشغولې ته چې دې مرغو کار مشغولاله راځي نو ته بل څه ځان نه مشغولې چې دا دغه کې نو هغه په مرغو په زناورو په انسانانو چې جاندار سيزو په ارث هغه په کې درد نو هغه نن ژوند دی او نن څنګه راغون کړو هغه دغه فکر او دغه سوچ راغون کړو او دا به ان شاء الله دغه سمونګ راغونډیږو او دغه سبا دغه ورځ دا کلین به هغه مونږ مناو یوازې هغه نه هغه کو زما په خیال سره اوس نن وې نو دا میر رزاق ارمانی صاحب سالار ډاکټر غنی دې ته به مونږ په چمتو کولو دې ته به مونږ تیارول چې دا تاسو نه ولي دی ولې دغه نه کوي نو زما په خیال سره دا خبره دا ما ته دا یقین دی چې هغه به خامخا دا کوله نو مونږ به بلمو د دوی شریک یو په دغه یو تعزیتي غونډه کوو او د ټول صوبې کم کسانو هغه سره ما بیګاله وسکړیا کسانو سره چې دغه له په شریک را غونډو او په دغه ځای کې به کو په بازار کې به کو په یو خپل درنه به کو یا بچته په دغه کې کو حال کې کو او دا پروګرام مونږ کو دغه په ژوند جواک باندې به خبرې کو وسم دغه ډېر ملګری راغلی نه پکار محمد عالم هم دی خان محمد هم دی زوام چې دوی په باندې خبرې کوي دا ټیم غوړي د خپل ټیم ما دوی لور کړی وي او اوس ورته ما چې تنګيږي باندې چې دوی ته مونږ لګي مخاو چې محمد عالم دی وسره ډېر پاتې شوی دی خان محمد هم دی د ملګری دغه دوی په څه خبره اترو کې دغه په ژوند جواک باندې خبر دي ته نو مونږ راغون شو دي لپاره چې هغه مونږ واورو ځکه چې په کې شته نه خدای دې دغه سوچ او فکر شته چې دغه سوچ او فکر تاسو دوی شیر کی او دوی د خپل زړه د ور چې کوم دې په دې دغه باندې ملکی ځکه دوی په دې تمر غلی وي چې هغه به مونږ واورو نو هغه وادي نو مونږ هم دوی دغه پاک والو چې خان محمد تم وامه چې تم دغه مبارک سو کو محمد عالم تم وامه په خپل سیکرټری سره ته دوی ملک ته ورکی ډېر مننه